السلام علیکم. محترمو ساجد شایق ما د کاکا صاحب د زوی ضیاءالدین د قتل اسباب سو د چا د لاسه مړ شوی دی او د اشرف خان هجري سره د معامله سوه او د اشرف خان هجري او د ضیاءالدین په منځ کې تنازع سوه. نو په دې هکله باندې زه تاسو ته یو څو خبرې کوم او دا حقیقت زه تاسو ته د یو کتاب په حواله باندې ویم، خوشحالیات او حقایق. او دا کتاب خواجه محمد سایل لیکلی دی او په دې کې په مختلفو حوالو سره تحقیق کړی دی، څېړنې کړې ده، ریسرچ کړی دی. د دې کتاب په حواله باندې زه تاسو ته دا خبره واضحوم چې ضیاءالدین د چا د لاسه قتل شو او د اشرف خان هجري سره خلک دا معامله ولې تړي، یعنی د هغه لاس په دې کې ولې ښایي. او د اشرف خان هجري چې کوم دغه شعر دی چې زه په بند او رنګ نه یم چې به خلاص شم، نو د دغه شعر د وضاحت کې به هم دا پته ولګي. نو راځئ چې واورو او په غور سره واورو، نو اله به مونږ په دې بنیادي معامله باندې پوه شو او دا خبره د هر طالب علم دپاره ضروري ده. قدرمنو، دا ضیاءالدین صاحب چې و نو دا د شیخ رحمکار کاکا صاحب مشر زوی او د شیخ رحمکار کاکا صاحب ته به په دغه زمانه کې ولس زیړی کاکا هم وایو او زیړی کاکا به ورته په دې وجه وی چې د کاکا صاحب خپل نوم کستیر ګلو او کستیر زعفران ته وي او زعفران زیړ وي، نو په دغه وجه باندې په ولس کې دی په زیړی کاکا باندې هم مشهور. ضیاءالدین د مشر زوی او ضیاءالدین ته به بعضې خلکو آزاد ګل میاجي ویل او کاکا صاحب دی په خپل آخري عمر کې، یعنی د داسې حالت کې چې کله ډیر زیات ناجوړه شو، نو په هغه وخت کې هم کاکا صاحب د خپل جانشین مقرر کړی، خپل خلیفه مقرر کړی او د مرحمت او د فیض د اثر باندې د غوثیت درجې پورې مرسولی او په خپله مسله باندې د خپل لاسه په خپله باندې کینولی او سجاده نشین کړی و. ښاغلی خواجه محمد سایل صاحب په خپل کتاب خوشحالیات او حقایق کې په مخ نمبر 411 کې لیکلی دی چې د شیخ ضیاءالدین د شهادت په موضوع میاں محمد بادشاہ کاکا خیل په خپل کتاب تاریخ بدر جهان کې لیکلی دی او ښه په تفصیل سره لیکلی دی چې کاکا صاحب د خپل مشر زوی ضیاءالدین د په خپله باندې خپل خلیفه ګرځولی و او وړاندې دا لیکلی دی چې ضیاءالدین صاحب د جهانګیر نورالدین بادشاه په زمانه کې د رمضان په 3 په کال 1018 هجري کې پیدا شوی او دا ضیاءالدین د خوشحال خان خټک زوم و. د خوشحال خان خټک هغه لور کومه چې د بارام حقیقي خور وه هغه د ضیاءالدین اهلیه وه. نو یو وار چې کله د خوشحال خان خټک د زامنو د اشرف خان او د بارام خان ترمنځ تنازع پیدا شوه، جګړه پیدا شوه، نو په دغه دوران کې خوشحال خان خټک د دې کورنۍ ته وی چې د زما د دې زامنو په منځ کې به فیصله تاسو کوئ. او دوی لیکي چې ضیاءالدین ته دا هم وی چې د بارام د حقوق د ساتنې رعایت وساته او چونکې هغه وخت د ټولو افغانانو مرکز عقیدت او ارادت حضرت شیخ رحمکار نه پس د هغه خلف الرشید او صحیح جانشین شیخ ضیاءالدین صاحب، نو په دې وجه خوشحال خان خټک د وصیت مطابق د دواړو ورونو ترمنځ د جګړې فیصله چې وه نو هغه په ضیاءالدین باندې مقرر شوه. نو ضیاءالدین صاحب چې د حالاتو تحقیق وکړو نو د هغې نه پس هغه دا فیصله وکړه چې بالایي علاقه چې دا د بارام خان ته ورکړی شي او لاندې علاقه چې دا د اشرف خان ته ورکړی شي
او دواړه په خپلو کې یو ځای کړل، رضا یې کړل، روغې وله وکړه، صلح او مصالحت یې وله وکړو. خو دی لیکي چې بیا څه موده پس اشرف خان په خپله واده باندې قایم پاتې نشو او بارام خان یې ملک بدر کو او چچ علاقې ته واستو. نو اول خو به ورته 1000 روپۍ میاشتینۍ وظیفه ورکوله، هغې وله مقرر کړه، خو بیا یې پې هغه بنده کړه. او د چچ چې کوم خانانو نو هغه هم د بارام خان سره د هغې تعلق هم داسې ښه جوړ نه شو. په دغه وجه باندې بارام خان غریب پریشانه ګرځېده. دلته په دې ټوله علاقه باندې اشرف خان ظالمانه قبضه وکړه. نو بارام خان ضیاءالدین ته راغی او د خپلې مظلومې، غریبې او د اشرف خان د ظلم او د غدارۍ او د وعدې نه د تجاوز ټول واقعات ورته بیان کړل او د امداد هرز ورته وکړو. نو ضیاءالدین ورته د صبر تلقین وکړو او دغه نه پس بارام خان حضرت ضیاءالدین سره دیره شو. اشرف خان چې کله د دې نه خبر شو چې ضیاءالدین سره بارام دیره شوی دی، نو ضیاءالدین ته پیغام واستو چې زما رور بارام خان د ځانه لرې که او ما ته بندي حواله که. خو ضیاءالدین دپاره دا د مروت، انصاف او د ځوانمردۍ برعکس خبره وه. د اشرف خان د مکیامیز پیغام نه هغه بې پروایي وکړه. په دغه انکار باندې اشرف خان ته ډېره سخته غصه ورله، ډېر زیات قار شو او ضیاءالدین ډېر سخت تنګ که. ضیاءالدین چې کله د اشرف خان نه ډېر زیات تنګ شو نو هغه داسې وکړه چې د کوهاټ تحصیلي د چونتره په علاقه باندې بارک قوم کې د اوسېدو اراده وکړه. خو اشرف خان د خوشحال خان رور جمیل بیګ په منځ کې واسطه که، یعنی خپل تره. نو دغه فقیر جمیل بیګ په اصرار باندې ضیاءالدین فیصله وکړه چې فی الحال خو مستقل طور وطن نه پرېږدم، بارکزي قوم ته ورځم او د هغه ځای حالات ګورم، نو د هغې نه پس به بیا د بال بچ سره لاړ شم. نو د اشرف خان په نامناسبه رویه او د ضیاءالدین بارکزي څخه قیام په فیصله هغه ورته خبر راواستو چې دغه ځای نه بل خوا مه ځه او که ځې نو بیا قوم خرم یا قوم صاغري ته لاړ شه. اشرف خان ضیاءالدین ته سوال جواب ولیږو، خو ضیاءالدین د اشرف خان د دې حکم د منلو نه انکار وکړو او هغه ځای ته هغه چونترې تلو ته اراده وکړه. او هر کله چې د زیړې علاقې ته ورسېده نو د اشرف خان سواره د روستو نه ورسېدل او د اشرف خان د حکم مطابق یا کوړي ته واپس راوست او دلته د مجموع البرکات د مصنف مطابق د هغه په شان کې ډیره ګستاخي وکړه. حضرت ضیاءالدین سورز یا کوړي کې او اشرف خان به ورته د بوسو لوګي کول او قسمه قسم مصیبتونو عذابونو کې گرفتار که او اخر کار ضیاءالدین صاحب ته په دې ورځو کې جام د شهادت بی گناهی او د حق و انصاف ته حمایت په قصور کې ورکړی شو او د دنیا یو حریص خپل سیاسی اقتدار قائم ساتلو دپاره د خپلې لارې یو وزغې لرې که. وایي چې ضیاءالدین کوړي ته لاړ نو 11 ورځې پسې مور بیبي ضیاءالدین ته خبر راولېږلو چې ستاسو په جدایۍ زه ډېره پریشانه یم او زه ستاسو ملاقات کول غواړم او د ملاقات ځای د شیخ رحمکار روزه مبارک سبا دپاره مقرر شوه. د حضرت ضیاءالدین مور چې سبا ته د زوی دیدن دپاره روزه مبارک ته راله نو په دې کې شور او غوغا شوه او چې بیبي صاحبې د دې شور سبب وپوښتلو نو خلکو ورته وویل چې دا د ضیاءالدین جنازه ده چې اکوړي نه راوړي. هغه چې د خپل زوی اخیری ملاقات ته ورله او د ضیاءالدین مبارک بدن پرده پورته کړه او د زوی مظلوم حالت یې ولیده نو د دې صدمې برداشت ونه کړ او په هغه ځای وفات شوه. د حضرت شیخ ضیاءالدین صاحب د شهادت نه پس اشرف خان ته هم د عزت او احترام ژوند نصیب نشو. د بادشاه په عتاب کې راغی او په کال 1092 هجری کې ډیر ذلت سره ونیوی شو
او دلی او بیا دکن ته بوتو او د بیجاپور په قلعه کې قید شو او دې دوران کې هغه پوه شو چې ما ته دا ورځ په سبب د ظلم د ضیاءالدین سره ده. هغه د بیجاپور په جیلخانه کې د دې حقیقت اظهار بیا کړی دی. مونږ د اشرف خان هجری په دیوان کې دا شعرم وینو چې زه په بند او رنګ نه یم چې بخلاص شم، بندي کړي شیخ رامکار زړی کاکا یم. او څوک دا شعر داسې هم وایي چې زه په بند او رنګ نه یم چې بخلاص شم، زه بند کړی شیخ رامکار زړی بابا یم. دی وایي چې ما ته شیخ رامکار زړی کاکا خیرې کړي دي، د هغې په وجه باندې زه بندي یم او زما د خلاصېدو امید نشته. خواجه محمد سهیل صاحب وړاندې په د خپل کتاب کې لیکلي دي چې په هر زمانه کې د اولاد د دې تور داغ د وینځلو دپاره وایي چې حضرت شیخ ضیاءالدین چا شهید کړی نه دی، بلکې هغه خپله په بیمارۍ سره یا د ځینې کسانو په قول د مار چیچلو نه وفات شوی دی. اشرف خان هجری او د ضیاءالدین ترمنځ معامله سوه او د ضیاءالدین مرګ د څه نه وشو په دې هکله باندې درته ما خبرې اترې وکړې او که په دې هکله ستاسو څه پوښتنې وي، هر قسم پوښتنه وي په دې معامله کې، نو هغه تاسو زمونږ نه په مختلفو ذریعو باندې کولی شئ. د دې متعلق که ستاسو څه نور تجویزونه وي هغسې هم کولی شئ، په کمنټس کې هم کولی شئ. نو زه به د دغه انتظار کوم. ډېره مننه ستاسو.